تر ټولو مهم کار په اسلام کې کوم یو ده؟ اساسي پوښتنه ده. هر مسلمان با احساسه مسلمان سره دا فکري چې کوم یو کار په اسلام کې ډیر مهم ده. دوستانو لنډ جواب دا ده، هر هغه کار په اسلام کې ډیر مهم ده چې تا ته مهم وي، چې ټولنې ته مهم وي. هغه کار په اسلام کې تر ټولو افضل ترین کار ده. هغه کار په اسلام کې تر ټولو الله ته خوښ کار ده. مثال په ډول، ته ای ځوانه په ګناهونو کې غرق یې، ګناهونو سره لاس و ګریوان یې، هر وخت نه ګناهونه کېږي. اسلام تا ته وایي چې تر ټولو مهم کار تا ته هغه دا ده چې ته ګناهونه پرېږدې. ته قرضدار یې فرض که، غریب وي، تر ټولو مهم کار په اسلام کې هغه دا ده چې ته د خپل حلال رزق لپاره تپو تلاش وکړې او منډه ترړه ووهې او له قرض نه ځان خلاص کړې. که چېرته ته مریض یې، تر ټولو مهم کار په اسلام کې دا ده چې ته اول د خپل صحت غم وخوري. که چېرته ته مسافر یې فرض که، هلته درنه ګناهونه کېږي، 1 روپۍ دې نه دوه کېږي، ایله دومره ګټې چې بېرته راشي او هلته یې وخوري. تر ټولو مهم کار دا ده چې ته د دې مسافري نه ځان خلاص کړي، بل ځای کې ځان ته غم وخوري او یا راشي په خپل کور کې شي، یا مثلا تا نه د خپل اولاد تربیه پاتې ده. تر ټولو مهم کار دا ده چې ته د خپل اولاد تربیه وکړي. دا په انفرادي ډول. اوس راځو ټولنیز ډول ته. که چېرته ته په داسې یوه ټولنه کې اوسېږي چې هلته فساد ده، هلته غلاوې دي، هلته ظلم روان ده، تر ټولو مهم کار دا ده چې ته اول د دې فساد د ختمولو لپاره هڅه وکړي او منډه وکړي. که چېرته ته داسې یوه ټولنه کې اوسېږي چې هلته غربت ده، ټول خلک بیچارهګان دي، کونډې دي، یتیمان دي، بې سرپرسته خلک دي، تر ټولو افضل ترین کار، تر ټولو خوښ کار، تر ټولو مهم کار په اسلام کې ستا لپاره هغه دا ده چې ته په دې ټولنه کې د خلکو د ضرورتونو په خاطر باندې منډه ترړه ووهې، کوشش وکړي او د خلکو ستونزې حل کړي. یو نفر د فرض که منډې وایي چې زه ځم هلته نفل کوم، دعاګانې کوم، خیراتونه کوم، بل طرف ته یو ماشوم د په اوبو کې غرق کېږي. سړی په مانځه ولاړ دی، وایي ودرېږه زه دا مونځ مکمل کړم، ماشوم دې په اوبو کې غرق شي که نه. نه دوستانو، مونځ پرېږده، د ماشوم غم وخوره، ماشوم له اوبو نه راوباسه. زه په مسجد کې ناست وم، ذکر مې کاوه، یو نفر راغی، ډېر وضعیت یې خراب و. ما ته یې ویل چې زما په کور کې ماشوم ده، مهاجر شوي یو، راغلي یو، له تګاو ولایت نه راغلي یو، پراته یو دلته، او ماشوم د 2 ورځو نه وږی ده. وایي 5 دوکاندارانو ته ورغلم، چا راته وچې شیدې رانه کړې. ما هر څه پرېښودل، سمدستي مسجد نه راووتم. خلکو ویلې څه خبره ده؟ ما ویل زه دې ته لپاره یو څه بندوبست کوم. الحمدلله هغه خلکو سره دومره احساس شته ده، هغوی هم 3-4 نفره راسره راووتل او دې سړي ته سره کافي کومک وکړ. د هغه کور هم په نښه کړه، ماشوم ته هم شیدې واخیستې، د هغه مشکل هم حل کړ. دا خبره زه د دې لپاره نه کوم چې ډېر زیات تقواداره یا مالداره انسان یم، بلکې د دې په خاطر مې درته وکړه چې مسلمان باید مهم کارونه په خپل ژوند کې درک کړي. دا د دې په خاطر مې در سره وکړه چې ته هم ای مسلمانه، هر هغه کار چې ستا په ژوند کې او د ټولنې په ژوند کې ډیر مهم وي، هغه کار ډیر مهم ده. هر هغه کار ته چې ته ډیر ضرورت لري او ټولنه ډیر ضرورت لري، یا هر هغه کار، هر هغه مشکل چې ستا په ترقي کې، ستا په ژوند کې تاثیر کوي، یا الله مکړه ستا د ژوند کې حائل واقع کېږي، ته له مشکلاتو سره مخامخ کېږي، ژوند دې خرابېږي، اول باید ته همغه کار وکړي. اوس د دې اذکارو، د دې نوافلو صحیح ده چې اجر او ثواب شته ده، خو ته باید هغه شي ته ډېره توجه وکړي کوم چې ستا په ژوند کې ډېر مهم ده، یا کوم چې ډېر ضروري ده. اسلام هم تا ته دغه وایي او عقل هم تا ته دغه وایي. سبحان الله، د دې ډېرې زیاتې نمونې موږ تاسو په اسلام کې پیدا کوو. نبی علیه الصلاة والسلام ته یو نفر راغی، وایي ما ته وصیت وکړه. هغه ته یې ورته ویلې لا تغضب، ته مه په قهر کېږه. علما وایي کېدی شي دی به ډېر په قهر کېده، ځکه نبي علیه الصلاة والسلام ورته دا مهمترینه خبره وکړه. یو نفر چې ډېر غوسه کېږي، عصباني کېږي، یا نن سبا الله مه کړه بعضې خلک د ډېر رواني تکلیفونه لري، تر ټولو مهم کار دا ده ای مسلمانه چې ته د دې رواني تکلیف خپل علاج وکړي، د وسوسو علاج دې وکړي. څه ضرورت ده چې یو طرف ته رواني تکلیف لري او بل طرف ته شپه ورځ د ختمونه شروع کړي دي، شپه ورځ ذکرونه کوي او دغه نور هم ځان باندې بوج زیاتوي. مهمه خبرداره چې خپل صحت خیال دی وساته. تر ټولو مهمه خبره دا ده،
بل طرف ته نبی علیه الصلاة والسلام ته یو نفر راځي وایي تر ټولو بهترین کار په اسلام کې کم یو ده؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي احب الناس الی الله انفعهم للناس. هغه ته پوښتنه کوي تر ټولو خوښ انسان الله ته کم یو ده؟ نبی علیه السلام ورته فرمایي تر ټولو خوښ انسان الله ته هغه ده چې خلکو ته ډېره ګټه رسیږي. سبحان الله، څومره یو ښایسته دین موږ او تاسو ته الله راکړی. بل طرف ته یو نفر راځي او پوښتنه کوي نبی علیه السلام نه چې سو کم بهترین عمل کم یو د؟ نبی علیه السلام ورته فرمایي بر الوالدین، د خپل پلار او مور سره کومک وکړه. ای مسلمان، ستا مور پلار دي غریبان دي، بیچارهګان دي، کمزوري دي، کور کې پراته دي، ته منډې وهې د نورو خلکو سره کومکونه کوي. دا خو ته په غلطه لاره باندې روان یې. دا خو تا ته اسلام نه دی ویلي. اسلام تا ته اول وایي چې مهم دا ده چې ته خپل کور اول غم وخورې. متاسفانه ډېر خلک د نورو په خلکو په غم کې ورک دي او خپل خپلوان، خپل مور پلار، خپله ښځه، حتی ماشومان ورله پاتې دي. دا خو صحیح نه ده که نه دوستانو؟ تر ټولو بهترین انسان نبی علیه الصلاة والسلام یو نفر ته وایي چې هغه ده چې د خپل فامیل لپاره ښیي. دا څومره لویه خبره ده دوستانو. بل انسان ته وایي تر ټولو بهترین کار وایي دا ده په اسلام کې چې ته مونځ په خپل وخت وکړي. ډېر زیات مسلمانان دي، ښه اخلاق لري، صدقې کوي، بل کوي، روژې نیسي، حرام نه خوري، حلال خوري، خو چې ګورې سهار مونځ ترې نه پاتې. ای مسلمانه، تر ټولو مهم کار تا ته د اسلام چې هغه متوجه کېږي هغه دا ده چې ته مونځ وکړه. صحیح د صدقې، روژې، د هر څه چې ته کوې دا صحیح ده، خو تر ټولو مهم کار چې ته پکې پساو یې، ته پکې خرابېږي، همغه اول راټینګ کړه چې هغه مونځ ده. صحیح شوه؟ د دې وجې نه د نبي علیه الصلاة والسلام دا جوابونه مختلف کېږي چې هلته نبی علیه الصلاة والسلام حالاتو ته ګوري او د هر انسان ضرورت ته ګوري. موږ تاسو باید دغه رقم فکر ولرو له اسلام نه. صحیح شوه؟ بعضې خلک دي اسلام صرف په اخلاقو کې رانیسي، بعضې خلک دي صرف په جهاد کې رانیسي، بعضې خلک دي صرف په مانځه کې رانیسي، بعضې خلک یې صرف په خیریه کارونو باندې رانیسي. دا صحیح نه ده دوستانو. شمولي فکر ولرئ له اسلام نه. اسلام موږ ته دغه رقم فکر راکړی، دغه رقم ما اسلام زده کړی او هیله ده چې تاسو یې هم دغه رقم زده کړئ. په خپل ژوند کې وګورئ چې تر ټولو مهم کار به ستا لپاره ای ځوانه په خپله باندې کوم یو وي، حقه کار وکړه. اسلام هم تا ته دا وایي چې تر ټولو بهترین عمل دا ده او انشاءالله ته به ترقي هم کې او الله جل جلاله ته به هم خوښ انسان او په اسلام کې به تا هغه لوی لوی کارونه کړي چې انشاءالله هم به دا دنیا جوړیږي او هم به د آخرت جوړیږي. الله جل جلاله دې دا لوی فهم، دا ښایسته فهم موږ تاسو ټولو ته را په نصیب کړي. مینه او من. غواړئ ګرافیک ډیزاینر شي، کورس ولله او آنلاین زده کړه وکړه او آنلاین پیسې وګټه. غواړئ چې ته اسلامیات ولولي، ډایرکټ لاړ شه. غواړئ چې دعوت ولولي، لاړ شه کورس وله. غواړئ چې خبرو طریقه ولولي، ډایرکټ کورس وله. نو انشاءالله هر رقم کورس تاسو غواړئ دلته وي، حتما به وي که نه وي. موږ هره میاشت نوي کورسونه اپلوډوو او خلک کولی چې د خپل درسونه ولي. همدا اوس لاړ شه یولن.com کې نوي سکلز ولره. بارک الله فیکم.